بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. اکسل پروګرام تیر ورځ موږ او تاسو نمبر ویلې. نن د سټایل ګروپ وایو. سټایل کې اول کنډیشنل فارمټینګ ده. کنډیشنل خپل شرط ته وایي، قانون ته وایي، یو قاعده او یو شرط. فارمټینګ د فارمټ په اساس موږ او تاسو شرط تعینوي سو. څنګه شرط؟ باید دلته یو جدول ولرو، کنټرول او دا ټیبل یو جدول دلته شته، تیار دغه یو جدول ده. مثال دا زه ډیلیټوم، دلته ورته طور د مثال سالري لیکم، یا په طور د مثال مارک ورته لیکم، مارکس نمبر دی. دلته نمبر ورته ورکوو، دا نمبر دی په طور د مثال. دا نمبر دی. زه غواړم چې دغه نمبر لپاره زه شرط جوړ کړم. دلته کنډیشنل فارمټینګ چې ده زیاتره په نمبر باندې شرطونه راځي. په نمبر باندې شرطونه زیات وضع کوی سو هغه د فارمټ لحاظه. اول راځو دلته په هایلایټ سیل رولز کې ګریټر دین دې باندې کلیک کوو. دا څنګه رول ده، څنګه شرط ده؟ چې کله دلته کوم عادت چې ته دلته لیکې چې هغه نه پورته سي، هغه ته بیا یو رنګ ورکړي. په طور د مثال زه وایم 50. چې کله هم 50 نه پورته عادت ته دلته ولیکي، هغه ته باید سور رنګ ورکړي. لایټ ریډ فیل with dark red text. چې ټکس متن هم سور وي او بیکګراوند یې هم سور رنګ وي. دا اوکې ورته وایه. دلته راغی ګوره 450 اتاویا او سل دا رنګ لري. 45 رنګ نه لري ځکه دا 50 نه کته ده. زه دا پورته کوم، اتاویا دا هم رنګ واخیسته. که زه دلته 50 لیکم، 50 بیا رنګ نه اخلي ځکه چې شرط خو داسې ده چې کله 50 نه پورته سو، چې ته کله یو 50 ولیکې بیا شرط عملي کېږي، دلته بیا رنګ اخلي. راځو بل دویم شرط چې شی ده دلته په سل کې لیس دین، یعنی کم اندازه. دلته چې کوم عادت زه لیکم، زه ورته وایم بیا 50 ورته لیکم. چې کله 50 نه کته وي بیا کوم رنګ ورکه؟ دلته هغه زیډ رنګ ورکه. کوم رنګ؟ زیډ رنګ. دا اوکې. ګوره 45 نمبر سره راغلی ده، دا زیډ رنګ لري، خو 50 بیا هم هماغه خپل حالت کې پاتې ده، بل رنګ نشته. ځکه چې 50 نه کته مونږ ویلی ده، 50 په اړه شرط نه ده ورته لګولی چې 50 باید څه وسي. راځو دا 50 نه چې کله کته سي زیډ رنګ، او چې کله 50 نه پورته کېږي بیا سور رنګ اخلي. راځو بل د 50 لپاره هم باید یو قانون، یو شرط باید ولګو. دلته راځو هایلایټ بل چې ده ایکول ټو. ایکول ټو چې کله مساوي سي، څو ته مساوي سي؟ 50 ورته ولیکه. زه وایم 50. چې کله 50 ته مساوي سي بیا کوم رنګ ورکه؟ ګرین فیل، دا شین رنګ ورکه. اوکې ګوره 50 شین رنګ لري. دلته زه بل یو 50 لیکم دلته پاس، چې کله 50 ولیکم هغه هم شین رنګ سي. دلته اوس دا 3 شرطونه دي. چې پوره 50 سي شین رنګ راځي، او چې کله 50 نه پورته سو بیا سور رنګ ده، او چې کله 50 نه کته یي بیا دلته زیډ رنګ ده. دا 3 شرطونه مونږ او تاسو وضع کوی سو. دا شرطونه زه بیرته پاکوم. دلته راځم کلیر رول فرام سلیکټډ سیل. دا کوم څه انتخاب شوی دا رول، دا قانون قاعده ته لري سو استاسو. راځو بل قاعده چې شی ده دلته راځو بټوین ده. بل بټوین په منځ د دوه اعدادو کې. په طور د مثال زه دلته ورته لیکم چې 50 نه تر 80 پورې.
50 نه نیولې تر 80 پورې سی یو 50 2 50 تر 80 پورې کوم رنگ ورکي سور رنگ ورکي دا اوکې ورته وایم ګوره 50 نه شروع ده 50 نه اخوا تازي 50 تایم رنگ ورکړی ده 50 نه تر 100 پورې تر 80 پورې په تور مثال په اویاو کې راسم رنگ ورکي او په سی 80 نه پورته سی بیا رنگ نه ورکي په تور مثال یو 80 ورته لیکم بیا رنگ نه لري او سکله دا 80 هم سی بیا رنگ ورکي ځکه چې له 50 نه نیولې خپل 50 هم پکې ده تر 80 پورې 80 هم پکې شامل ده په دغه شرط کې نو ځکه دا رنگ اخلي بټوین په دواغه دا اوکې کو زویم دا کلیر رول رازو بل څه شي ده هایلایټ سیل ته رازو ټیکس دات contents ګوره دا څه کار کوي دلته زه ورته لیکم چې علي کته راځو علي جان دلته علي خان په تور مثال بل لیکم چې خان علي دغه څه ترکیبي نمونه دي بل ورته لیکم چې علي یوازې دلته جان خان دا خان یوازې اغسی خان طور مثال ولی او بل څه دا خالد دا نمونه سو دا ټول انتخابومه دا انتخاب رازو کنډیشنل فارمټینګ هایلایټ سیل رول او دلته ټیکس دات کانټینټس سوای سکله علی یعنی کوم متن سم لیکلای دا په دغه متن کې سي علی لیکلای وي هغه ته هایلایټ ورکي یعنی په دغه متن کې سي چیرته یعنی په ماینز کې هم کې چیرته علی لیکلای هغه ټول هایلایټي رنگ ورکي دا سور رنگ ورکا اوکې ګوره خپل علی جان کې هم علی ستاده علی خان علی دا خوشته ګوره په ولی کې هم علی شته دبليو د دوه خط نور به علی راځي په خالد کې هم کې اچ دا غنه اخواته علی راځي بیا اخر کې ډی ده نو ځکه ورته رنگ ورکړای دا یعنی کوم چیرته سم متن کې هغه جزئیات د جزئیاتو په منځ کې هغه کوم نوم څه تور کې التم پکې نو هغه ته بیا رنگ ورکي زویم دا کلیر اوس که زه درته بل ورته ولیکم په تور مثال راځو دلته ټیکس دټ کانټینټس علی نه زه ورته وایم چې خان ولیک خان ګوره خان هم دلته رنگ ورک علی خان علی او یوازې خان ده دغه دواړو ته دا درې واړو ته رنگ ورکړی دا انتخابوم او دلته ورته وایم چې کلیر رول دا رول هم کلیر راځو بل څه شی ده بل اډیټ اکیورنت ګوره دا د تاریخ لپاره ده کنټرول دا سیمی کالن سره راځي دا د کمپیوټر نننی تاریخ اضافه کېدل دا تاریخ ځاخلم د سکته راځم دا دومره انتخابونه دا مې انتخاب که دغه سره راځي دو خواته بل یو د شلم 2020 پرونی تاریخ هم ورته لیکو اوکې دا ټول انتخابومه دلته رازو هایلایټ او دلته اډیټ ګوره یسټرډے پرونی تاریخ ته د پرون ورځ ته رنگ ورکا کوم سور رنگ هغه کوم رنگ څه ورته انتخاب ده دلته رازو ګوره سور رنگ ورته ورکړل شوی ده دا رازو دا ټول متن انتخابومه رازو دلته بل څه دا خو د پرون ورځ ډیټ ته رازو دلته زه وایم ټوډے دغه نن ورځ تاریخ څه ده د نن ورځ تاریخ ته ورکا رنگ ورکا بیا سور رنگ ورکړی دلته ورته انتخابوای شي ته په مثال رنگ ورته تغییر کا شین رنگ ورکا د نن تاریخ لپاره د سبا تاریخ لپاره هم رنگ ورکا کوم رنگ دلته ورته انتخابوای شي کوم رنگ په مثال زیډ رنگ ورکا ا د نن انتخاب کړه مینه دا اوکې مینه کال ځکه هغه رنگ ته ورکسو بل رازو بل څه ده in the last 7 days داغه اخیری و ورځې بل د نن ورځ تاریخ هم لیکلی او د پرونی تاریخ ده نور مخکینی تاریخ نشته چې هغه ته رنګ ورکړي خو یوازې د دوه ورځو ته رنګ ورکړی ده یعنی اخیری و ورځ لاست ویک
13 اونۍ دا هم هغه یو ورځ راځي ځکه دغه دا خو د نن ورځ ده د تم رنګ نه دا ورکړه هغه خواته this week ته راځو دغه هفته ته دغه هفته کوم یو ده ګوره تر دې پورې راځي ال دې نه شروع تر دې پورې دغه هفته د دې ترنګ ورکړی ده زه وایم نه نیکسټ ویک راتلونکی اونۍ سي راځي دې ترنګ ورکړه ګوره دلته رنګ ورکړی د کوم زیډ رنګ دلته ځکه ورته زیډ رنګ انتخاب د زیډ رنګ ورکړه هماغسې رنګ راغلی بل راځو لاست منث 13 میاشت ځکه 13 میاشت نشته رنګ نه ورکړي this month دغه میاشت تر کوم ځای تر اخره پورې ګوره یو 13 تاریخه پورې دلته راغلی ده دغه میاشت رنګ ورکړی زه وایم نیکسټ منث دغه راتلونکې میاشت ته رنګ ورکړه دا اوکې ورته ووایه اوکې دلته راځو ګوره ټول رنګ ورکړی ورته دا د تاریخ لپاره شرط ده زه وایم دا شرطونه پاک کړه رول ته راځو دا ډیلیټ بل راځو بل چې ده ډوپلیکیټ ویلیو ده ډوپلیکیټ ویلیو څه کار کوي دلته زه دا شرط دلته عملي کوو ډوپلیکیټ یعنی یو نوم چې کله دوه وارې ولیکل شي هغه ته رنګ ورکوي په طور د مثال یو جدول ده دغه جدول ده دا جدول باندې کار کوو دا جدول ته لیکي دا ځای ورته انتخاب کا دا ځای ورته انتخاب کا چې کله هم دغه یو نوم تا نه تکراري راځي نوم درنه تکراری لیکل کیږي الته بیا رنګ ورکي اتومات ته تخکار سي دا خو تکراری لیکل شوی غلط شوی ده ډوپلیکیټ ویلیو ورته انتخاب کا ډوپلیکیټ ویلیو کې یونیک نه زوایم ډوپلیکیټ ویلیو دا ورته انتخاب کا ګوره اس رنګ نه دا ورکړی دلته ځکه چې دا ډوپلیکیټ نه ده کنه یعنی بیا بل علی نه درغلی چې کله علی ولیکم الته دوړ ته رنګ ورکي چې جان ولیکم بیا الته رنګ ورکي فهیم ولیکم ورته بیا رنګ ورکي ځکه ډوپلیکیټ ویلیوز دغه علی یو وار لیکل شوی او بیا ولیکل شو دوه ځلې جان یو وار لیکل شوی او بیا ولیکل شو فهیم یو وار لیکل شوی دا بیا ولیکل شو که دلته کته راځم زه دلته خان ورته لیکم بیا هم رنګ ورکوي ځکه چې خان مخکې یو وار لیکل شوی و بیا دلته ولیکل شو دا بیا ډوپلیکیټ سو دوه دانې سو ځکه دلته راځي هغه ته رنګ ورکوي دا رولز کلیر کوم زه ورته وایم چې کلیر